پاکستان او طالبانو ته د منظور پشتین او محسن داوړ سخت پیغورونه دا چې څه یې ویلي همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. منظور پشتین وویل پاکستان چې د طالبانو د حکومت د ختمولو لپاره امریکا ته هډې ورکړي، د دې پر ځای چې د پاکستان پر ضد جهاد اعلان کړي د افغانانو پر ضد جهاد اعلانوي. هغه زیاته کړه دا د شرم ځای دی چې طالبان د پاکستان په مرستو افغانستان کې افغان وژنې ته جهاد وایي. منظور پشتین پاکستانی چارواکو ته پیغور ورکړی چې گاوند کې مو هر ورځ هغومره مسلمان افغانان شهیدانیږي چې د فلسطین یو کال هم نه دی مړه شوي، خو د فلسطین په ملاتړ مو ستونی وشکولو، مګر د افغانانو د وینې بهیدلو په اړه چپه خوله یاست. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ د پی ټی ایم زرګونو غړو ته د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان تر تسلط لاندې سیمو کې د پښتنو د وضعیت او افغان جګړې په هکله نوې څرګندونې کړي. داوړ طالبانو ته په خطاب کې وویل که د اسلام په نوم لګیا یې په خپل ګریوان کې وګوره چې پاکستان او یا هم افغانستان کې نظام اسلامي دی، او که چیرې دا جګړه د افغان خلاف وي او د افغان په نوم پاکستان کې تشکیل کوي، نو د پاکستان په همکارۍ روانې جګړې ته کوم نوم ورکوي او د دوی په ملاتړ جګړې کولو ته کوم افغانیت وایي. هغه وویل طالبان څنګه د پاکستان غوندې هیواد په مرستو افغانستان کې د اسلام په نوم جنګیږي. داوړ وویل دا جګړه د افغانیت د ورکولو لپاره ترسره کیږي او بل کوم نوم نشو ورکولی. د افغان ولسمشر هغه خبرو ته چې طالبانو ته یې وویل راسئ ټاکنې وکړي او ولس ته به مراجعه وکړو، وویل که تاسو ولس خوښ کړی یاست نو تاسو، او که یې تاسو خوښ نه کړئ نو بیا باید د ولس رایې او ارادې ته احترام وسی. د وویل هر هیواد په سیمه کې ګټې لټوي او هیله یې وښوده چې افغانان په یووالي سره د یوې دایمي سولې پر لور قدم پورته کړي. د لاندې د افغان جګړې یوازې افغانستان نه بلکې سیمې ته هم لوی ګواښ دی. ښاغلي داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د زنداني کېدلو په اړه وویل چې هغه اوس بې ګناه او د کراچۍ په یوه زندان کې شپې او ورځې تېروي، خو موږ ژمنه کړې وه چې د پښتون غږ به ټولې نړۍ ته رسوو، چې له نیکه مرغه په دې موخه کې موږ بریالي شوي یو او لا هم دا پروسه روانه ده.